دا ډول غونډې په هیواد کې د اقتصادي ودې د اقتصادي پرمختګ او ښه والي په خاطر تر ټولو مهمې غونډې دي او دا شان غونډې پرانیستل باید دوام ومومي. الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت په راتلو سره اوس په ټول هیواد کې امنیت تأمین دي او له سوداګرو او پانګه والو غوښتنه کوو چې په بېلابېلو برخو کې پانګونې وکړي او اسلامي امارت د هغو د سر او مال ساتنه او د فعالیتونو ملاتړ کوي. د افغانستان بانک د رهبري په هڅو سره فعلا بانکي نظام په یوه ښه وضعیت کې قرار لري او ډیجیټل او عادي خدماتو سربیره د هیواد په زیاتو برخو کې افغان ولس ته بانکي سهولتونه او خدمات وړاندې کوي. د یوه زیات شمېر نوي متشبثینو او صنعتکارانو ته د زیات بانکي سهولتونو ایجاد کړی دي او چې د نمونې په ډول یو څو نمونې تاسو ته بیان کړو. د سوداګریزو بانکي حسابونو څخه د پیسو د برداشت د ویستلو اندازه زیاتول. دا په اول کې چې تحول راغی تقریبا په اونۍ کې موږ $200 هغه خلکو ته چې امانتونه یې په بانکو کې ورکول، بیا دا لیمټ لوړ شو $400 ته او بیا لوړ شو $600 او بیا پسې لوړ شو چې اوس $1000 موږ په اونۍ کې هغه چاته ورکوو چې په بانکو کې حسابونه دي. خو دا به انشاءالله نور مخته رواني. دا د دې علامه ده چې زموږ ستاسې بانکي سکتور الحمدلله مخته روان دی او د سوداګریزو موخو لپاره نورو بهرنیو هیوادونو ته د پیسو انتقالول سهولتونه ایجادول. پخوا چې په دې کې څه محدودیتونه او محدودیتونه مثبت کړي دي، اوس موږ ته سټیټیانې کوای شو، موږ ته شخصي بانکونه او پاتې شو هغه تجاران چې د خارج څخه واردات لري، هغه کولای شي چې ټیټیانې وکړي او د خوا خپل هغه د ضرورت وړ شان راوړي او د نورو هیوادونو سره بانکي اړیکې جوړول. د سوداګرو او صنعتکارانو ته د بانکي حسابونو پرانیستلو په برخه کې سهولتونه رامنځته کول، د بانکي حسابونو د فیس او نورو بانکي کمیشنونو کمول، سوداګر او صنعتکارانو ته اسلامي تمویلات وړاندې کول، د اسلامي تمویلاتو تسهیل په موخه د بانکي قوانینو او مقرراتو تعدیلول او تغییرول، د ټولو هغو بانکونو ترڅنګ چې اسلامي بانکداري وړاندې کوي د یوه تجارتي بانک مکمل اسلامي کول، تر څو په مکمل ډول سره اسلامي بانکي خدمات او سهولتونه هیوادوالو ته عرضه کړي. نو که چیرې په خپلو پښو ولاړ افغانستان غواړو د اقتصاد پرمختګ په مخه باید له صنعتي سکتور څخه پوره ملاتړ ترسره شي او د سوداګر وهڅول شي چې په هیواد کې دننه پانګونه ترسره کړي. یو ځل بیا د افغانستان اسلامي امارت له رهبري څخه مننه کوو چې د کورنیو تولیداتو د ودې بازار د موندنې او پانګونې د جذب په موخه دا ډول غونډې جوړوي او په دې برخه کې د لا زیاتو پرمختګونو هیله لرو. که ستاسې یاد وي، موږ د تحول په اول سر کې د مالیې وزارت ته راغلو او په هغه وخت کې زموږ سره ډېره تجربه د حکومتدارۍ په لحاظ نه وه، تجربه خو را سره وه الحمدلله. خو بیا موږ د صنعتګرو ډېر غټ ملاتړ وکړي. د هغه ملاتړ څخه یو دا و چې زموږ ستاسې په وطن کې پنبه د کالو په سره د کټ څخه ټولېدله او دا خارجي هیوادو ته تلله، په موټرو کې تلله، پر کچاک لارو تلله، بیا دا موږ ټوله را بند کړله. په هغه کال زما یادېږي هغه فابریکې چې د
د پنبو کار کوي، تولید کوي او کنجاره باسي، غوړي باسي، پروسس کوي د پنبو. هغو د کال په پای کې ماته وویلې چې موږ په ټولو کې 80 میلیونه ډالر ګټه وکړه. دا موږ ټوله په دې کې زموږ یو ستاسې یو مشر ملګري ماته ټلیفون راوکړي، زه په هلمند کې وم چې دغه پنبه چې تا راګیر کړي دا علاقه، ما ورته هغه وخت یې نه لیکم چې زه ستا سره ونه وینم. بیا چې مو سره ولیدله دا خبره مې ورته وکړه چې زموږ ته صنعت دی، زموږ ته فابریکې دي، زموږ ته نظام دی. نو هغه زما سره قناعت وکړي او داسې په هغه وخت کې موږ د چرګانو غوښې چرګان د پاکستان څخه بند کړله یا د نورو هېوادو څخه چې راتلله. اوس الحمدلله په 100 کې 90% موږ خو تاسې د دې برخې څخه کفا یو او پاتې سو نور هم چې موږ ته معلومېږي چې امارت د صنعت ملاتړ کوي او صنعتګرو هم دا غواړو چې دوی خپل کم شی چې جوړي هغه معیاري کړي، د ملت په سترګو کې خاورې ور وانه اچوي. هر شی چې جوړي هغه به چې معیاري هغه پر هغه سټنډرډ برابر وي او هغه زموږ ملت ته مرضونه پیښ نه کړي. نو په دې کې صنعتګرو ته څه دا خواست دي چې موږ تاسې وشاته ولاړ یو، خو تاسې دا خپل کیفیت به چې تر ډېره حده برابر کړي. او بله خبره دا د تجارت چې دی هم زموږ ستاسې د ملک یو ضرورت دی، د تجارانو هم موږ لاسنیوی کړی دی، هم یې کوو. او پاتې سو خاص د هغه تجارانو چې هغه صادرات لري د هغو ډېر لاسنیوی کوو او هغه موږ ډېر تقدیروو. او دې خواته موږ تاسې باید چې ولاړ شو. موږ یو حساب یو سروې کړی ده چې زموږ ستاسې په وطن کې په 100 کې 80% خلک په زراعت او مالدارۍ اخته دي. زراعت او مالدارۍ ته باید چې موږ وده ورکړو. پاتې 10 سلنه کسان شول هغه تجارت صنعت په دې باندې اخته دي. نو موږ تاسې ته الله توفیق راکړي چې موږ تاسې صادرات ډېر شي، موږ تاسې صنعت قوي شي. تاسې ګورئ یو شی چې معیاري اوس که یو شی جاپاني نوم پر کښېښوی شي به دا د هر چا ذهن ته دا ځي چې دا اصل دی، په دې کې هېڅ شک نشته. که یو شی د بعضې ملکو یاد شي به د ستیل سړي ذهن ته دا ورځي چې دا بیخي کمزوری وي. نو موږ تاسې باید چې یو شی چې د افغان نوم باندې لیکو هغه معیاري هغه د خلکو ذهن ته دا ورسي چې دا هغه باکیفیته شی دی. الله پاک خیر درکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.